ابواب الطلاق واللعان. طلاق لغت کې رفع د قید ته ویل کېږي، شریعت کې رفع د قید نکاح ته ویل کېږي. دا طلاق مثلا یو وارې موږ تاسو بخاري شریف کې څه ویلې ده، طلاق مسنون، طلاق بدعي. د نورو ائمو په رایه باندې یو طلاق په داسې طهر کې چې جما نه وي وسره شوې دغه طلاق سنت ویل کېږي. په حیض کې طلاق ورکول یا 3 طلاقه په یو وار ورکول یا 2 طلاقه په یو وار ورکول دا بدعي طلاقونه دي. د احنافو په رایه باندې طلاق سنت 2 قسمه ده، احسن حسن. دواړه سنت دي خو یو احسن بل حسن. احسن دا ده چې یو طلاق ورکي په داسې طهر کې چې هغه کې جما نه وي ورسره شوې، بیا د عدې تر ختمېدنه بل طلاق ورنکي، یا رجوع یا یې پرېږدي چې عده یې ووځي، یو طلاق. دا احسن طلاق ده. دوم طلاق حسن ده، په یوه طهر کې یو طلاق ورکو، راتلونکی حیض راغی، حیض تیر شو، دوم طهر کې بیا بل طلاق ورکو، بیا بل حیض تیر شو، دریم طهر کې بیا ورکو، دا بیا طلاق حسن ده. هغه احسن دغه حسن، دي دواړه افراد طلاق سنت. په یو ور 3 سره طلاق ورکول یا په یو طهر کې 3 طلاق ورکول یا د حیض په شپو کې طلاق ورکول دغه طلاق بدعي ویل کېږي. خو په دغه بدعي طلاق کې چې طلاق د حیض په موده کې ورشي واجب الفسخ ده، بیرته به رجوع کوي. بیا چې دوم نږدې حیض تیر شو په دغه کې نه بل حیض چې راغی هغه دوم حیض که یو وارې د سړي سودا و طلاق ته بیا به پیغه د دوم حیض نه بعد چې طهر راغی پیغه طهر کې به طلاق ورکوي. 3 طلاقه ښځې ته شته که نه، د مابین کې ضمناً طلاق ثلاثه کې خبره راغله، 3 طلاقه ښځې ته شته که نه. بعضې ائمه وایي چې 3 طلاقه بیخي شته نه، لکه اسحاق ابن راوي او اهل ظواهر او بعضې نور. که سړي 3 طلاقه ورکړم طلاق یو ده، که 3 ور واچولم یو طلاق ده، 3 طلاقه بیخي شته نه. ولې؟ دوی وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې، د صدیق اکبر په وخت کې او صدرا من خلافت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کې یو طلاق و، 3 طلاقه نه و. دا 3 طلاقه وروسته شروع شوه. زموږ رایه دا ده چې نه 3 طلاقه شته. اگر که یو وارې نفس طلاق ابغض د مباحاتو ده، بیا 3 طلاقه بدعت ده، خو شته. رب کریمي الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. 2 وارې طلاق ده مرتان ذکر کوي. وروسته بیا راځي فان طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره. الطلاق مرتان یغنو بنو دا معنی هغه طلاق چې وروسته رجوع تر کېږي هغه 2 وارې ده. یو وارې طلاق ورکو بیرته رجوع کړی شي، بیا طلاق ورکو بیرته رجوع کړی شي. خو فان طلقها هغه 3م طلاق ده. که 3م طلاق ورکو بیا نو نه دروه. اوس نو فان طلقها 3م طلاق په یغه یو طهر کې 3م طلاق ورکو، یو طلاق ورکو، بل ورکو، بل ورکو، په یو طهر کې ورکړه هم ورته متناول ده. که په یو جمله یې ورکړه هم ورته متناول ده. که په 3م حیض کې نه بعد ورکړه هم ورته متناول ده. ځکه خو خبره خو مطلقه ذکر شوې ده. د هغه نه معلومیږي چې 3 طلاقونه شته. آیات په خپله ناطق ده په دې باندې. او د لعان واقعه وروسته به هم ذکر کېږي. موږ تاسې وویلې طلاعون جاري شو د میړه او د ښځې په مابین کې. بیا صحابي مبارک وایي چې نو زه به ډېر ظالم یم په دې چې بیا یم د ځان سره ساتم. د نبي علیه السلام د وړاندې 3 طلاقه ورکړه. که ناروا وی نبي علیه السلام به منع کړې وه. د نبي علیه السلام د وړاندې 3 طلاقه ورکړی شو. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقریر د وړاندې صحابي د عمل وکړو. د هغه واقع نه معلومیږي. هغه واقع نه معلومیږي یو سړي خپلې ښځې ته 1000 طلاقه ورکړي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل دا نور لغوه دي، 3 طلاقه واقع دي. دا نور لغوه دي، ټولې نه کړه لغوه، دا نور لغوه دي، 3 طلاقه واقع دي. نو 3 طلاقه پورې طلاقونه شته واقع کیږي. اگر که خلاف سنت ده لیکن 3 سره طلاقه واقع کیږي او حرمت مغلظه بیا په هغه باندې ثابتېږي. دا احسن حسن سنت شو. خو ګورئ دا 3م طلاق هم راغی خو په حسن کې داخل شو سنت چې په 3 طهرو باندې وویشل شي. نور دا خبره چې دوی تمسک پوه کوي چې د نبي علیه السلام په وخت کې 3 طلاقه نه و، د صدیق اکبر په وخت کې 3 طلاقه نه و، د حضرت عمر په اول وخت کې نه و، وروسته شروع شوه. نو موږ یې چې دا په هغه صورت کې و دا خبره یا غیر مدخول بها ښځې ته
چې جماع نه وي ورسره شوې ورته وي انت طالقون انت طالقون انت طالقون انت طالقون اولې چې وویلې په دغه ښځه چې جماع نه ده ورسره شوې عیده شته نه دستي بیانه شو عیده خو شته رجوع بیرته ورته کړی شي نه په یوه طلاق بیانه کېږي چې غیر مدخول بها یې یو طلاق باندې لاړه بیانه شو چې بیانه شو دوم طلاق یا دریم طلاق چې ولویږي نکاح پاتې ده خو نکاح ختمه ده ځکه او یو طلاق و دا په داسې صورت کې یا انت طالقون انت طالقون انت طالقون غیر مدخول بها ښځې ته ویي نو اول په طلاق سره بینونت واقع شو د رجعت مسله لاړه ختمه شوه ملکیت ختم شو نو دوم دریم طلاق ځکه لغوه دي او یا د په هغه وخت کې انت طالقون انت طالقون انت طالقون خو سړي به دعوه وکړه چې د ما په د اخرنیو دوه الفاظو تاکید د اول مراد و زمانه صفا وه دروغ چا نه ویلې نو د نبي علیه السلام په وخت کې هم د دې خبره قبلوله یو طلاق واقع دا نور مؤکدات شوه د صدیق اکبر په وخت کې د حضرت عمر صاحب تر یو وخت پورې هم خو وروسته چې حالات سره څه ګډوډ شوه هغه تقوا کې کمزورۍ شروع شوې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل چې دغه نه بعد که چا دغه درې الفاظ استعمال کړ نو درې طلاق واقع دي او یا د حضرت عمر صاحب تر دوره پورې د هر چا نیت په دغه و چې تاکید و وروسته دوه خبرې شروع شوې انت طالقون انت طالقون انت طالقون بیا به چې عیده تېره شوه دواري به د نکاح خبره چې ما خو اراده د درې طلاق وه نو درې طلاق نه بعد خو بیرته نسي کېږي چا به انت طالقون انت طالقون انت طالقون ویلي وو بیا به وروسته دعوه وکړه چې د ما تاکید و خلک دوه خیله شوه چا به د درې اراده وه د چا به د یوه اراده وه دا چې اوس صدباب وکړي چې بیا به د نورو خلکو لیار خلاصېږي نو حضرت عمر صاحب ویل که چا دغه درې الفاظ ویلې که نیت دا وي چې د ما تاکید هم درې طلاقه واقع دي او که نیت د درې مستقلو طلاقو هم درې طلاقه واقع دي اوس ذاتي د چا تصدیق نه کېږي ځکه نیتونه ګډوډ شوه بعضې خلک درې طلاقه اراده وي خو وروسته بیا چې په دا پوه شي چې دواري رجوع بیرته نه شي ورته کړی نو بیا بیانه دا وکړي چې د ما اول تاکید مقصود دی اول طلاق سنت دوم باب سړي ښځې ته ویل چې ته طلاق یې البته ته دلته څه صورت ده حضرت نبي علیه صلات وسلام ته څوک راغله ورته چې ما ښځه طلاقه کړه خو البته ته الفاظ مې ورته وویلې ته طلاق یې البته ته نبي علیه السلام ورته ویل تا څه اراده وه اراده مې د یوه طلاق ته قسم وکړه ګورئ ته قسم وکړه هغه قسم وکړو چې والله نبی علیه السلام ورته ویل بس صحیح دی تا نیت کنی البته ته قطعي طلاق هغه په مغلظ راځي نو د صحابي نه یې پوښتنه وکړه صحابي دعوه وکړه چې د ما یعنې دا معنی چې یقیني طلاق البته ته دا معنی یقیني طلاق درې نه چې اشتباهي کنایي الفاظ نه صریحي طلاق مې مراد ده خو یو طلاق مې اراده وه نبی علیه السلام په قسم پوښتنه تر وکړه چې ده قسم وکړه نبی علیه السلام ورته ویل صحیح دی تا نیت اوس نو که دغسې الفاظ سړی ووایي البته ته ټکی ورسره وي انت طالقون البته ته او نیت د یوه طلاق وي تصدیق بینه و بین الله کېږي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده نیت وکړو نور په داسې الفاظو باندې د یوه طلاق نیت وکړي هم صحیح کېږي که د درېیو طلاقو نیت وکړي هم صحیح کېږي لفظ مفرد ده خو افراد کې شرط ده افراد حقیقي افراد حکمي یو فرد حقیقي ده درې فرد حکمي ده خو د دوه طلاق نیت چې پکې وکړي دا عادت ده وحدت نه حقیقي شته پکې نه حکمي شته پکې د دوه طلاقو نیت نه پکې صحیح کېږي دریم باب سړي خپلې ښځې ته اختیار د طلاق ورکړو په دغه طلاق واقع کېږي که نه چا حضرت ابي ایوب انصاري ته وویلې ته په دې خبر یې چې چا چې ښځې ته وویلې چې امر وکړي بیدکې چې په دغه درې طلاقه واقع کېږي دا خبره د حسن نه ما سوا د بل چا نه د نقل دا خبره باندې صحیح یې ده ویلې او ما سوا د حضرت حسن نه بل چا داسې نه دي ویلې بېرته بیا اللهم غفران الله ته معافي وکړي او د هغه نه مې م اورېدلی دي کثیر چې مولا د بني سمره ده د هغه نه مې م اورېدلی اول خو ما سوا د حضرت حسن نه بل چا دا روایت نه ده نقل کړی دا یې چې او بل چا نه دي ویلې بیا وروسته اللهم غفران
د مولاد کثیر نه دغه نقل ده. اوس نو امر کې بيدکی اختیار ده د طلاق ښځې ته نیت دغه سړي معتبر ده چې د دریو طلاقو اختیار ورکړی که د یوه طلاق اختیار ورکړی. نو که د دریو اختیار نیت ویم بیا درې صحیح کېږي او که نه دا وی چې ما د یوه طلاق اختیار ورکړی و بیا قوله د معیمین ښځه په دریو طلاقو باندې ځان طلاق کړي. خو د امر کې بيدکی طلاق هلته په واقع کېږي چې ښځه خپل ځان غوره کړي او که ښځې ویل نه زه ځان نه طلاقوم دو اختیار ورکړو خوښه دی ما سره ژوند باندې خوشحاله یې او که د ما نه جدایي خوښه یې دی ورته ویل زه تا سره خوشحاله یم په دغه باندې ذاتي بیا طلاق نه واقع کېږي. مخکې موږ تاسو ویلو نبي علیه صلات وسلام خپلو ازواج مطهراتو ته تخیر ورکړو که نه په تخیر طلاق واقع شو ځکه مخکې عالم ویلي و چې که زر وارې زه تخیر ورکړم خو چې دا ما غوره کړي طلاق نه ده واقع چې ځان غوره کړي نو بیا خود په صورتو کې طلاق واقع ده. او د اختلاف په صورت کې به دا اختلاف ذاتي دوه خله قول راغلی دی. کله اختلاف راغی سړی ورته چې د ما د یوه طلاق اراده وه ښځه دعوه د دریو وکړي اوس خبره د چا معتبره ده. په یوه روایت کې د حضرت عثمان ابن عفان د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنهما القضاء ما قضت چې دې څه فیصله وکړه که دې ویل چې د دریو طلاقو مې ځان مختاره کړه درې طلاقه دي که دې ویل یو. حضرت عمر صاحب چې امر دې ته ورکو او دې خپل ځان درې طلاقه طلاق کو میړه د دغه نه انکار وکړو چې ما خو تا ته اختیار صرف په یوه کې درکړی و نو دلته به قسم زوج ته ورکول کېږي بیا قوله د معیمین احناف یې چې د خبرې اعتبار ده. مطلقا خبره نه قوله دا په مخکې مو مې ورې ویلي و چې دا په یو ځای کې راځي چې یمین شاهدان شته نه نو القول قوله خو قول سره د چا نه سره له یمین دا بل بیا دغسې د تخیر خبره ده چې په تخیر باندې طلاق نه واقع کېږي. بله ورځ مو دغه مسله تېره کړې ده چې مطلقه ثلاثه حق د نفقې او د سکنا لري که نه لري. نو بعضې ائمه وایي چې صرف حق د سکنا لري د نفقې نه لري. بعضې وایي چې د دواړو حق نه لري. د موږ مسلک دا و چې هم حق د نفقې لري هم حق د سکنا لري. د فاطمې په واقعه موږ ویلي و چې تمسک ځکه نه ده صحیح د عارض د وجې نه دې بد اخلاقي کړه د خسرګنۍ سره نو د کور نه ووته چې کور نه ووته نفقه خو حق د احتباس ده احتباس نشته نو نفقه هم نشته کنې نورو د مطلقې دپاره که هر نوع مطلقه هم حق د نفقې لري هم د سکنا.